أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. انشاءالله نن به سورة اعراف آیت نمبر 3 دا به وایو. الله تعالی دې د دې وینا حق ادا کولو توفیق ما ته راکړي چې د دې معنا، د دې تعلیم، د دې مقاصد هغه بیان کړلی شم چې کوم د الله تعالی بیان کړي دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلي دي. آمین. الله دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم پوه کړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. سورة اعراف شروع شوه ده. الله تعالی د قرآن کریم باره کې خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دا قرآن کریم د دې متعلق امور یعنی دې باندې پویدل بیا مخکې رسول څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ذمہ داری و الله تعالی دې لپاره هغه مبعوث کړو او دا خبره قرآن کریم کې بار بار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد خودل شوی دی چې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. دا آیت څلور ځای قرآن کریم کې راغلی دی او د کې څلور ذمہ داریانې دي چې ای الله تعالی ول د ابراهیم علیه السلام دعا و چې داسې یو پیغمبر په دې کې راولېږي چې هغه دې ته قرآن کریم ښایي، دغه تعلیم ورکوي او تربیت کوي او پاکوي د هر قسم ګناهونو نه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیادی ذمہ داری و دا قرآن کریم. نو الله فرمایي چې دې کې تنګي مه محسوسوه، دا کار کوه او دا ټیک طریقې سره رسولو کوشش کوه. او الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و سلم په داسې ښې طریقې سره، داسې بهترین امانت سره، داسې بهترین طریقې سره ذمہ داری پوره کړله څنګه چې الله تعالی حکم کړو، څنګه چې الله تعالی کوم مقاصد لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم را لګلو او داسې څه شی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه دی پرېښودی چې هغه د الله حکم وي او موږ تاسو لپاره د هغې دنیا کې او آخرت کې فایده نه وي. الحمدلله. نو الله تعالی اوس دریم آیات کې د دې قرآن کریم د اتباع حکم کوي موږ تاسو ټولو ته. الله فرمایي اتبعو، تاسو پیروي وکئ. اتباع ویل کېږي بل پسې شاته تلو ته، یعنې د هغه نقش قدم، د هغه پیروي کول، د هغه هره خبره منل، هره خبره. ځکه چې ما انزل الیک، هغه الیکم، هغه چې تاسو طرف ته نازل کړی شوی دی قرآن کریم، د دې ټولو پیروي کول، اتباع کول. په سوره بقره کې یو آیت تیر شوی دی، تاسو ته به یاد وي چې بعضې خلک داسې دي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر غالباً 85 دی. هلته الله تعالی فرمایي چې بعضې خلک داسې دي چې څه خبره د قرآن کریم مني، څه احکامات مني خو څه نه مني. او دا منون کې عموماً نیک خلک وي، مذهبي خلک، لکه مثلا تبلیغ کوي او جهاد نه کوي، جهاد کوي، دعوت او تبلیغ او د قرآن کریم نور کارونه نه کوي، حقونه نه پوره کوي وغیره د قرآن کریم ټول احکامات. نو الله تعالی د هغې باره کې فرمایي چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو ځنه خبره منئ د قرآن ځنه نه منئ. نو څوک چې داسې کوي نو الله فرمایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. داسې خلکو به نور څه سزا یې الله فرمایي، خو دغه وي چې دنیا کې به شرمېدی او آخرت کې به شدید ترین عذاب ته ورسپارلی کېږي، وراچولی کېږي. والله دې داسې حال نه مونږ وساتي. نو الله فرمایي تاسو د دې قرآن کریم اتباع وکئ، ځکه چې دا نازل کړی شوی الیکم تاسو طرف ته، من ربکم ستاسو د رب طرف نه. قرآن د الله تعالی طرف نه مونږ تاسو ټولو ته نازل شوی دی او دا ډیر عجیبه حکم دی. په دې باندې انسان که دا ټول عمر هم ولګوي د دې بیان باندې بیان نه ختمیږي، ځکه چې قرآن کریم د انسان زندگی د یو پهلو بیان مونږ ته کړی دی او داسې ښې طریقې سره الله تعالی مونږ ته هدایت کړی دی چې دې کې څه مشکل، څه تکلیف، څه سختی داسې نشته چې هغه انسان کولی نشي. او که بیا داسې یو حکم پکې شته چې هغه مونږ نشو کولی نو الله وایي تاسو به هغې ملامت نه یئ. څنګه چې سوره انعام کې هم تیر شول، سوره بقره کې هم تیر شوي دي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. داسې تکلیف انسان ته الله نه ورکوي چې هغه طاقت نه وي، طاقت نه وي نو هغه معاف دی، خو تاسو به خپل کوشش کوئ او اتباع به کوئ. او بیا د دې دویمه پهلو الله بیان کوي چې ولا تتبعوا، او پیروي مه کوئ تاسو، اتباع مه کوئ تاسو، من دونه سوا د دینه، د دې قرآن نه،
اولیاء د نورو دوستانو، ولی هغه دوست ته ویل کیږي چې هغه سرپرست وي، هغه لاره ښیي، هغه مشر وي. لکه څنګه چې الله قرآن کریم کې فرمایي الله ولی الذین آمنو، الله ولی دی د الله تعالی د انسانانو، الله ولی دی د انسانانو او لاره ښیي الله تعالی هدایت کړی دی، الله قرآن را لېږلی دی. او بیا الحمدلله د قرآن کریم د بیان او عملی نمونې دپاره رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم را لېږلی دی. نو الله تعالی فرمایي تاسو به د دې پیروي کوئ. دین علاوه د نورو دوستانو، د نورو اولیاء او د نورو پیرانو، د نورو زبرګانو، د نورو مولایانو، مولانا مراد زما هغه مولا کاروباري مولا دی چې هغه د مولاتوب په جامع کې د شیطان نمونه وي، هغه شیطان لاره ښیي چې هغه ته علماء سو ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ظاهره خو مولا دی، څنګه چې آدم علیه السلام د جنت نه په وسوسې سره راویستو، شیطان ځان ورته مولا جوړ کو چې انی لکما لمن الناصحین، زه خو تاسو ته نصیحت کوونکی یم دا ونه اخرى، نو جنت کې به پاتې شي، مشوالونه به شي. نو آدم علیه السلام ته دوکه ورکړه. نو همدغه رنګ انسان شیطان دلته د شیطان په خپل شکل کې نه راځي چې د غټ اخکري وي او شکل یې بدرنګ وي، موږ ته وایي دا غلط کار وکړه، بیا خو موږ نه منو، د ښه شکل کې راځي. او بیا به موږ، او دا خبره ډیره وضاحت سره کومه چې عموما کافر لوگ خلق چې کوم دي مشران، هغه انسان سره انسان په نه دوکه کیږي، ځکه چې معلوم دي چې دا کافر دي، هغه معلوم دي چې دا مشرک دي، خو سړی دوکه کیږي په داسې خلکو باندې چې هغه نوم د الله اغوستون کی وي، شکل د الله اغوستون کی وي او تا گمراه کوي. او داسې خلکو باره کې الله تعالی سورته احزاب کې ډیر وضاحت سره الله تعالی خبره کړې ده، هغه تاسو واورئ، تاسو به حیران شئ. الله فرمایي په سورته احزاب آیت نمبر شپږم کې چې الله فرمایي یوم تقلب وجوههم فی النار، کله چې دی جهنم کې د دې مخونه اړولی شي، وریدولی شي، الله دې موږ بچ کړي د جهنم نه. یقولون دی به بیا وایي، تاسو ښه توجه سره واورئ، یا لیتنا، ای ارمان دی، های افسوس ته په موږ باندې، هلاکت ته موږ دپاره، اطعنا الله چې موږ اطاعت کړی وی د الله، و اطعنا الرسول او موږ اطاعت کړی وی د پیغمبر علیه السلام، کاش کې موږ دا کړي وی، خو هلته خو وخت تیر وي، هلته خو نه کېږي بیا. او بیا به وایي دی وقالو دی به وایي ربنا ای زموږ ربه، ان بشکه موږ اطعنا خبره منلې ده، اطاعت هم کړی دی، سادتنا و کبراءنا، د خپلو سردارانو، د خپلو مشرانو. دلته د مشرانو نه مراد هغه ټول مشران دي چې دنیا کې انسان یې ګمراه کړی، که هغه مولوي صاحب دی، که هغه پیر صاحب دی، که هغه بابا صاحب دی، او که هغه د پارټۍ امیر دی، او که هغه د جماعت امیر دی، او که بل څه دی، خو چې خلک یې د الله د لارې نه اړولي دي، قرآن نه اړولي دي، په نورو کیسو واقعو او په خوبونو یې لګولي دي خلک، حالانکه قرآن کریم کې د خوبونو خبره نشته، ښه واضح، ښه کلاو، ښه ښایسته، ښه مبین بینات دي په دې قرآن کریم کې. او موږ د ځان نه بیا کله یو زبرګ خوب لیدلی وي، کله به دا چل شوی وي، کله به پلانی وي، کله به پیر صاحب دا وایي زه به د اخلاص کم، او بابا صاحب والا وایي چې بېغمه شي، او فلانی الله وایي قیامت کې به دی بیا وایي چې موږ خو دوی ګمراه کړي وو، فاضلون سبیله، موږ خو یې ګمراه کړو. نو هلته به بیا دوی چیغې وایي چې ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیره. دوی ته به بیا الله تعالی، دوی به بیا ارمان کوي چې ای الله تعالی دغو ته دو چنده عذاب ورکړي چې موږ یې ګمراه کړي وو. نو هلته بیا فایده نه کوي، ځکه چې سورې فجر کې الله تعالی فرمایي چې څنګه به دوی ته اوس دلته نه فایده، دا خو دوی به دوباره خو دنیا ته نشي تللی، دا خو تیر شوی دی وخت. نو دې وجې نه مونږ تاسو ته پکار دي چې مونږ د قرآن کریم اتباع وکړو. اتباع دپاره ضروري ده چې قرآن کریم باندې ځان پوه کړو، وایورو، بیا یې واورو، بیا یې واورو، ځان ته یې مخې ته کړو، یو آیت بیا او بیا وګورو چې آیا زمونږ زندگی د قرآن کریم مطابق ده او که نه ده، زمونږ ناسته پاسته ملاسته کړه وړه څه چې دي، آیا دا د قرآن کریم احکامات، دا به هله پته لګي چې قرآن خو موږ ته معلوم وي که نه، موږ ته خو دا پته وي چې دلته قرآن کریم کې دا حکم الله را کړی دی، او په دې طریقې بیا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې هدایت کړي دي. نو موږ به بیا ګورو او الله به موږ کامیاب کړي. دا ډیره ضروري خبره ده یا مسلمانانو ورونو، یا زما خوږو شاګردانو، قرآن سره د مینې کوونکو، قرآن طرف ته توجه ورکړئ، قرآن مه پرېږدئ.
قرآن وایي، تلاوت کوي، ترجمه سره واوري، مسلسل وایي چې تاسو زموږ ستاسو اتباع په دې قرآن کریم باندې شي. دغه مونږ ته داسې لار ښایي چې هغه د کامیابی. الله تعالی فرمایي په سورې بني اسرائیل کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. د هغه لار ښایي چې هغه انتهایی سیده ده، برابره ده، صراط مستقیم ده، چې کومه موږ هر مانځه کې دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، دا داسې لار ښایي. نو دی وجې نه قرآن طرف ته سستی نه دي کول پکار. وینا د دې، تلاوت د دې، توجه دې طرف ته، مسلسل وینا د دې. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. نو الله فرمایي چې دین علاوه د نور چا خبرې مه منئ. قلیلا ما تذکرون، قلیلا ډیر لږ، ما هغه تذکرون چې تاسو نصیحت حاصلوي، ډیر لږ تاسو نصیحت حاصلوي. دې طرف ته تاسو ډیره کمه توجه ورکوئ. داسې مه کوئ. قرآن راواخلئ او دا ووایئ، دې باندې ځان پوه کړئ، دې باندې عمل کولو کوشش وکړئ. الله تعالی دې موږ همداسې کړي. الله تعالی دې موږ تاسو قرآن سره مینه کړي. قرآن دې الله موږ سینو کې زموږ په اعمالو کې راولي، او الله دې خپل دربار کې زموږ د اعمال قبول کړي. آمین ثم آمین. مانس د کوي اتبعوا، پیروي وکړئ، ما د هغه انزله چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو طرف ته، یعنې قرآن کریم، من ربکم ستاسو د رب طرف نه، ولا تتبعوا او تاسو پیروي مه کوئ، من دونه سوا د دې نه، اولیاء د نورو مشرانو، قلیلا ډیر لږ، ما هغه تذکرون چې تاسو نصیحت حاصلوئ.